یو ورځ په اهل بیتو باندې راله ډېره سخته او خپه و امامان ورکړې بادشاهي و رب د پلار نیکه د وخته او پراله ظالمان یو ورځ په اهل بیتو سخته راله زما یاره او شپو یې په تقریر بادشاه امام حسن به په تخت ناستو برقراره او د کل عرب امیر راتله به ساحلان تش پینت لره درباره ټول ملک و جاگیر په زهروی شهید که د نبی د چمن لخته او جړیږي بلبلان په زهروی شهید که بادشاهي شوه د حسین بل رور و عباس نو سیو خاص زمونږ د پیغمبر شهیدارین د هر چا نه وپاس ظالم په ظلمو کو خدای د خوار کی یزیدین شمر نوم خناس او به په دای بند کې لارې واغسته دوزخ ته او په لمسه د شیطان او به په دای بند کې حسین په خپل ځان شه توکل په الله خیمې کړلې خښې نو دیره په یو میدان شو و دشت کربلا سختی د تنځراله سړی ګډ په لړزان شو واړه په وویله هر چا ویل یزید ته مکوه ظلم مکوه کمبخته او ډېر مشو ماشومان هر چا ویل یزید ته مکوه د ظلم کار نوسي د پیغمبر دی علي اسدالله شیر د مولا او د دی پلار ښکاره لکه د نور دی وړوکي ماشومان غواړي اوبه د تره سردار لمبې په ځیګر دي نو غونچې وې د ګلاب کتل ثواب د دی مخ ته او کوم زه کارمان غونچې وې د ګلاب د پاک نبي چمن کې روره څلور پوره په شمار ساقي سردار عباس ورپسې ووته د کوره وسور لکه انار خیسته علی اکبر قاسم جان کم نو د زوره رسا شو په گزار روان شو سنین ټول د پانی دنیا درخت او جنت ته شو روان شو سنین ټول په جنت کې مقامی شو په بیرته او کلپام چې پاتې یتیمان کونډې په بند آرامي شو داخلي کله په شام راجمه ټول پاسل التکین او شمی شو بانیو د اسلام بهار په باندې تیر شه پاتې شو ګلونه یخته او چاپیر شته خزان بهار په باندې تیر شه خنیپه شه خبردار درونو د احواله یو دم شپه د شپې کو سواره په جان تیار او داخل شه په سباله او خان ورغړېدل دومره کوپار کړه مردار او جنګریز تولې والا تر سره شو کیسه یزید دنګلې د تخته باقی نشته بیان تر سره شو کیسه باقی بیان د مخکې نور او رایات نشه دلبر رغیږه من خلق زړه مناسور او زغوسم په خنجر بس یو ټکی به کرا نه ير د خوسوای مستقیم چې حیرانه مغه بالغ ته او چې پروت محمد خان یو ورځ په اهل بیت باندې را ډیره سخته خپو امامان ورکړي بادشاہي ورب د پلار نیکه د وخت او پیراله ځای زبردست دی دا مستقیم دی دا مستقیم دی کړي را دا یو تر سره نه پکې راځي شو لیکلي را څنګه پرته راځي آفرین زبردست دی دا یو بل سوال کوم سیبا